د خوست اطلاعات او کلتور ریاست له لوري په دغه ولایت کې د ځایي او نړیوالو رسنیو خبریالانو لپاره د ظرفیت لوړونې علمي او څیړنیزو معلوماتو سیمینار ترسره شو. په ذکر شوي و ورځني سیمینار کې چې موخه یې په اسلام کې د ژورنالیزم اهمیت او څرنګوالی، په نړۍ کې د بیان ازادۍ کاذب وضعیت او په نړیواله کچه د رسنیو پر سانسور باندې ځان آګاه کېدل و، د شیخ زاید پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي استادانو پرې خبرې وکړې. هر سیمینار او هر ورکشاپ چې په هغه کې د نظرونو تبادله وي، نو طبیعي خبره ده چې په هغه کې حتمي زده کړه کېږي او نوي شیان وړاندې کېږي. نو ما چې کوم معلومات په دې سیمینار کې راټول کړي وو، شخصا ما هغه نمونې وړاندې کړې وي چې مختلفې رسنۍ څنګه یو خبر د خپلو منافعو په اساس باندې ترتیبوي. نو په کار دا ده چې په افغانستان کې کوم ژورنالستان چې خبر وړاندې کوي، د افغانستان ملي ارزښتونه، دینی ارزښتونه، کلتور، عنعنات او د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو سره خبر وړاندې کړي. د رسنیو هدف دا ده چې موږ ټول هغه پټ حقایق چې د پردو شاته دي دا باید خلکو ته روښانه سي. همدارنګه په کوم مسله کې که سوء تفاهم رامنځته کېږي، دا باید د حکومت او د ملت ترمنځ د تشریح سي، تر څو هم حکومت خپل کوم منفي فکر چې لري کړي او هم عوام. خوست کې د اطلاعات امیر د نورو ولایتونو په څیر د خوست خبریالان ویښ د ژورنالیزم په برخه کې تر نورو فعال او د اوسني نظام له پالیسۍ سره تر خپله وسه په رسنیزه برخه کې د دوی هلې ځلې وستایلې. زه مطمئن یم چې دا ډول سیمینارونه به په خپل ذات کې مفید تمامیږي. خوست ته که موږ وګورو، د نورو ولایتونو سره یو څه تفاوت لري. خوست داسې یو ولایت دی چې رسنیز بهیر دلته ګړندی دی، رسنۍ زیاتې دي. خوست کې د رسنیو کارکوونکي بیا دا ډول روزاني سیمینارونه په رسنیزه برخه کې ډېر ګټور بولي. واقعا په خوست کې رسنیز فعالیتونه ډیر ښه مخته روان دي او ډیر ښه په مغزي همغږي ډیره ښه شتون لري. اما په بعضو اوقاتو کې په بعضو مسایلو کې شاید چې ځینې سوء تفاهمات وي، خو هغه په دومره لویه کچه کې نه دي چې د خبریالانو لپاره، د رسنیو لپاره د معلوماتو یوه خلیګه رامنځته کړي یا هم د دوی ترمنځ هغه د معلوماتو انتقال پرونه شي. دغه ډول سیمینار چې موږ ته ارایه شو، موږ ته وړاندې شو، موږ ډیر څه ترې زده کړل د رسنیز ډګر کې، د هغه چا لپاره چې عملاً په رسنیز ډګر کې لوبېدونکي لوبغاړي دي. خوست کې د مهال 14 غږیزې او د ملي ټلویزیون ترڅنګ 3 خصوصي ټلویزیونونه فعالیت لري چې ټولنې ته په بېلابېلو برخو کې پروګرامونه وړاندې کوي.